د ولسی جرګې شګوفه نورزی اصغر افغان خوښوي. په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکول نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شګوفه نورزی وایي چې په کرکټ لوبغاړو کې یې اصغر افغان توپوهنه خوښیږي او همداراز په فلمونو کې بیا د چارلي چاپلین او عامر خان فلمونه خوښیږي. نوموړی همداراز وایي چې د ښځو او ځوانانو لپاره ډېر پلانونه لري ترڅو ښځو ته داسې اقتصادي چارې برابرې کړي چې هغوی خپل اقتصاد ښه کړي. همداراز وایي چې په اوس وخت کې باید ځوانان او ښځو ته ډېر پام وشي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شګوفه نورزی د شمشاد خصوصي ټلویزیون سره په خپله یوه مرکه کې ویلي چې د ولی جان لور ده او په 1401 کال کې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې زیږېدلې ده. نوموړې په 1492 کال کې د ښوونځي څخه خلاصه شوې او په 1495 کې د هلمند د طب متوسط او په 1499 کې بیا د حقوقو او سیاسي علومو له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. د ولسی جرګې غړي شګوفه نورزی بیا وایي چې واده یې نه دی کړی او د 4 کلونو پورې د واده یا ګډ ژوند په هکله فکر نه کوي بلکې د ولس خدمت لپاره کار کول غواړي. هغه وایي چې د ښځو او ځوانانو لپاره ډېر پلانونه او طرحې لري. ملګرو تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ او د اصغر په اړه فکر وکړئ چې اصغر یې څنګه یاد کړی چې زما اصغر ډېر خوښیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه.